ګرانو ملګرو دا بعضې خلک لکه د روان ریډیو هر وخت راټره کوي، خو چې کله ډېر ملامته شي نو بیا یې خوله برغولې کېږي لکه د دې نی په شان. وګورئ ملګری پاسه ښه ستا کې ماته نشته؟ یاره ماتې خو به راوړې ملګری ما سره نشته. بس زه بار ته ځم ماتوم ښه دا صحیح ده خامخا راوړه. راځم. شیخه راځه. خاورې یې راکړې دغه خولې ته تا کتلي وو مړه داسې انسان په پلار باندې لعنت شه چې داسې انسان پیدا کوي سله مړه قسم دی خو خو کو پر یې 100 لوګو مې بربند کور ته لیږو اول به راته تا ویل شیخ مړي کوي ته لکه چې کار نه شی کولی پیسې د سره نه وي نو بانې مانې څه لګوې دا اوس ما ته خفه ته چې 100 روپۍ واغستې پوه شو ولاړو دا بیا چېرته راځي نو اللہ میرے پہ بند لا رہے آزادی کی ځه استاجي 100 روپۍ شو 100 روپۍ ملګري دا اوس بس وګڼه نه سل مې ریپلایر شوې که نه بای بای ټاټا ګډ بای گیا شاګرد ته کار ولې وکړه سمه یو تپوس تاسو نه کومه ستاسو په ملا دړ وي کله نه کله زما په ملا درد مطلب دا که چا ډېر زور مور دی کړي که نه نور خو ته پوهې که نه داسې نشته ما بل نه خو چاته درد نه دی راغلی لکه د دې دومره هر څه باوجود ستا په ملا درد نه راځي ملا م دړ نه وي یاره دا څنګه کیدی شي ستاسو ماشاءالله دومره حسن دی او د دومره حسن بوج چې تاسو په ملا وړئ نو ملا خو به مخامخه دړ کوي زه پوه نه شم ستاسو په سوال څه مطلب لکه د حسن او زما د خبرې مطلب دا دی د حسن خپل یو بوجي نو هغه چې تاسو دومره حسن هم تړلی دی او دومره حسن وړئ نو خامخه پکار دی چې په ملا م دړ راځي کله نا کله زما د حسن دومره بوج نشته دا ریل ویم زما حسن دومره بوج نشته ګنې کېدای شي بیا په ملا درد راځي